السلام علیکم دوستانو. د پښتو فلمونو مشهور اداکار زردار بلبل نن سبا څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د پښتنو فلمونو مشهور اداکار زردار بلبل خو ټول پیژنئ، خو نن سبا ډېر بد حال کې دی ځکه چې اول خو د سی ډي ډرامو دور و نو ډېرو خلکو ته پکې ښه موقع وه، او بله دا چې کله نه کرونا راغلی نو د ټولو خلکو کاروبارونه سره یې د فنکارانو ژوند هم خراب کو. ویل کېږي چې د زردار بلبل په پېښور کې هېڅ نشي شروع کولی او ډېر بد حال کې دی. څه وخت مخکې هم د زردار بلبل یوه انټرویو راغلی وه چې هغه په انټرویو کې جاړي او وایي چې د کور کرایه مې هم د 6 میاشتې نه ده ورکړې او ډېر بد حال کې یم. هغه له حکومت نه وغوښتل چې د فنکارانو مدد دې وکړي. دوستانو همدا وجه وه چې اوس د زردار بلبل نشې شروع کړي او د آیسو په نشه کې راغلی. زه خو د دې خبر په اورېدو ډېر زیات خفه شوم. تاسو د زردار بلبل دې حالات باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.